سلام او مینه می قبول کړئ دوستانو د پښتو پوسټ په یو نوې او معلوماتي ویډیو کې تاسو ته هرکلی وایم. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره ډیر حیرانونکي معلومات شریکوم. دا ویډیو په دې اړه ده چې په نوم کې تیل اچول کومې فائدې لري او زیاتره عرب نارینه او ښځې ولې دا رواج لري چې هغوی په خپل نوم کې تیل اچوي او دې سره مردانه کمزوري څنګه ختمیږي او د کوروالي کولو نه وړاندې په نوم یعنی ناف کې تیل اچول کومې فائدې لري او دې سره نور ډیر مهم معلومات چې په همدې باره کې دي په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. په دې هیله چې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ، ستاسو لپاره ډیره زیاته ګټوره تمامېدلی شي. خو د هر څه نه مخکې زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ همدغسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. دوستانو د هر څه نه وړاندې تاسو سره په نوم کې د تیل اچولو یو څو فایدې شریکوم. دوستانو نوم یا ناف د انسان په وجود کې یو داسې فنکشن دی چې دې سره د وجود ټول رګونه یوځای شوي دي او همدغه وجه ده چې دا د وجود مرکزي حصه جوړه شوې ده. د انسان یو نوم یعنی ناف سره 72,000 رګونه یوځای شوي وي چې دا د وجود د مختلفو حصو نه راغلي وي. نو د همدې لپاره د انسان په وجود کې چې څه مشکل پیدا شي اکثره وخت د هغه نوم په ځای کول ضروري وي. نو د همدې وجه نه هم په نوم کې تیل اچول ضروري وي. په نوم کې که تیل واچول شي او همدغسې پرېښودل شي نو دې سره ذهني ټینشن، نفسیاتي مرضونه، د سترګو خشکي یعنی وچوالی، د جلد یعنی سرمنې خشکي یا وچوالی او خارښ، همدغسې ورسره د ګیس، د ملا درد، نزله او زکام او یا د نوکانو مرضونه او داسې نور ډیر مرضونه هم په نوم کې د تیلو اچولو سره ختمېدلی شي. د سعودي عربستان ښځې او یا د نورو عرب ملکونو ښځې هم په خپلو نومونو کې یعنی ناف کې ځکه تیل اچوي چې د هغوی مخ ښایسته ښکاره شي او سرمنه یې غوړه ښکاره شي. هغوی په دې اړه باندې دا یوه ښه تجربه ګڼي او وایي چې دا د ډیرو نسخو او د ډیرو دوايانو نه یو ښه عمل دی. ورسره زیاتره عرب نارینه هم په نوم کې د تیلو استعمال ځکه کوي چې په هغې سره مردانه کمزوري ختمه کړي. مردانه کمزوري چې زیاتره تعلق یې د مزغو سره وي او د مزغو او د ناف خپل منځ کې ډیر نږدې کنیکشن دی. نو دې سره د مزغو او د اعصابو کمزوري ختمېدلی شي او انسان بیرته نارمل حالت ته راتللی شي. که یو انسان ذهني ټینشن او یا مردانه کمزوري لري نو باید هره شپه دا خپل عادت جوړ کړي چې په خپل نوم کې تیل واچوي. دغه مشکل به مکمل ختم شي او خصوصا په هغه شپه په کومه شپه باندې چې یو سړی کوروالی کوي نو باید 2 ساعته مخکې په خپل نوم کې تیل واچوي. مازغه به یې تر او تازه شي او د کوروالي لپاره به بیخي تیار شي. ذهني مسایل به ختم شي او له ډیرو نورو بیماریانو نه به په امان وساتل شي. دوستانو امید لرم چې د دې ویډیو نه به تاسو څه زده کړه کړې وي او ستاسو په ژوند کې به بدلون راوستی وي، تاسو به ترېنه ګټه اخیستې وي. در سره لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کول مو هیر نشي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.